بلکې اوس دا چغې شروع شوې زما جسم زما مرضي دا غټ کمقل انسان دی چې دا چغه وایي زما جسم زما مرضي نه نه ستا د جسم ستا دی دا الله پیدا کړی دی او نه ستا مرضي چلیږي مسلمان چې ځان ته مسلمان وي نو دی به ژوند د الله د احکامو مطابق تېروي د خپله مرضي نه چلیږي شریعت کوم ځای کې تا ته ویلي چې دلته ستا مرضي ده بیا هلته مرضي کوه نو چې شریعت ترې اختیار درکړی خو هم د شریعت په رڼا کې مرضي اوس حدیث کې دا راځي چې دنیا د مؤمن دپاره جیل دی نو جیل کې څوک خپله مرضي کوي نشي کولی خپله مرضي جیلي چې جیل ته لاړې شي نه دی په خپله مرضي ډوډۍ نشي خوړی دی په خپله مرضي نشي راوتی دی د خپلې مرضۍ لباس نشي اغوستی دی په خپله مرضۍ ملاقاتونه نشي کولی دی په خپله مرضۍ ټلیفون نشي کولی په ده باندې پابندۍ نیولی ځکه جیل کې اوسېږي زما او ستا ژوند دغه شان دی موږ جیل کې یو جیل مطلب دا دی چې موږ پابند یو د الله د احکامو موږ آزاد نه یو ګورئ شریعت کوم ځای کې ازادي راکړې ده هغه د شریعت په حدودو کې بیا ده خو عامه مسله دا ده چې موږ د شریعت پابند یو موږ آزاد نه یو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لوی دا پیریان انسانان ما د عبادت لپاره پیدا کړي دي یعنی تا باندې یو کار لازم دی ته دنیا ته دې لپاره نه راغلی چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه اوس وګوره کافرانو ته غیر مسلمو ته چې څه زړه کې راځي کوي وجه دا دی چې هغوی هغه پابندي نه مني کومه پابندي چې به شریعت یې ښودې ده یا الله یې ښودې یا پیغمبر نه مني او موږ خو هغې ته غاړه یې ښودې ده موږ کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله ته چې دا کلمه وې ته ځان پابند کو د شریعت تو بے دا چگه نوی چی میرا جسم و میری مرضی سیشه میرا جسم و سیشه میری مرضی جسم تر اللہ در کڑے بیا دا جسم دغه شان استعمالی څنګه چې هغه رب یې درته وایي کوم رب چې پیدا کړی دا یو چغه زموږ په دې ملک کې والی کېږي او نورو ملکونو کې هدف په هغې کې دا دی چې د مسلمانانې زنانه چې کومې کورونو کې ناستې دي چې دوی بهر ته دوی راوځي که چا نه یې لیدلي نو چې راوځي تاسو ته دا پته شتي ده میرا جسم میری مرضي څه مطلب دی د دې لنډ تعریف دا دی زما جسم زما مرضي چې د کوم سړي سره سملم او د کوم سره نه سملم زما جسم زما مرضي چې کوم ځای کې لغړه ګرځم او کوم ځای کې کپړې اچوم زما جسم زما مرضي که د پلار قدر مې وکړو ښه ده که مې ونه کړو مانه به څوک تپوس نه کوي زما جسم زما مرضي که مې مخ پټ کړو ښه ده که مې پټ نه کړو ستا پکې څه کار دی زما جسم زما مرضي که د خاوند د عزت خیال مې وساتو جو ښه ده که مې له خیال ونه ساتو نو ته څوک یې زما نه تپوس کوي زما جسم زما مرضي چې د چا نه بچي راوړم او د چا نه نه راوړم زما جسم زما مرضي که شپه په دې کور کې تېروم او که شپه د یار سره تېروم دې مطلب ته لنډ تعریف یې دا دی مرضي خو دغې دپاره غواړي که نه ازادي خو دې دپاره غواړي عجیبه خبره ده وایي څه کې وایي موږ چې د زنانو حقوق غواړو داسې د غربت زمانه د غربت ګوره په عربۍ کې یو پښتو غربت دی د غریبۍ هغه نه غربت معنی څه یعنې حالات داسې ناشنا شوي دي دین ناشنا شو و چغې وایي د زنانه دپاره موږ حقوق غواړو نو وایي زما جسم زما مرضي وایي ته خو لکه راشه دا کومه چې دا چغې وایي او دا کوم سړی چې دا چغې وایي لږ راشي چې زه خو دې پوه کړم چې زما د شریعت چې زنانو له کوم حقوق ورکړي دي دا د ځمکې په دې مخ بل چا نه دي ورکړي د ځمکې په دې مخ بل چا دا حقوق نه دي ورکړي او زما په دې باندې الحمدلله بیانونه شتي یو دا گزارش دی تاسو ټولو ته چې زما هغه بیان به لازم اورئ او پیدا یې کوئ او خصوصا خپلو زنانو ته خپلو کورونو کې واوروئ شرعي حجاب او د پردې شرعي حکم په دې باندې ما تفصیلي بیان کړی دلایل چې زنانه باندې پرده لازم ده او بیا کوم چې وایي چې لازم نه ده د هغوی شبهات او د هغې جوابونه دا ما ټول کړي بتوفیق الله دا به لازم واورئ دا بیان دلته موضوع زموږ دغه نه ده بس خبره مخې ته راغله چې اسلام باندې به عمل ورو
کمزوری کېږي نو دا په یو ښه نمونه موږ پیش کړی چې دا عربي مثال وایي د زنانو حقوق غواړو جي راشي زه درته وایم که نه زمونږ شریعت څه وایي وایي د زنانو دپاره په میراث کې څه ده دا بل چا نه ده ورکړې دا بل چا نه ده ورکړې الله ورکړې ده يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين زنانو تذکره پکې شتي که ښځه ده د دې برخه ده که لور ده د دې یو برخه شتي که خور ده برخه یې شتي او د جاهلیت زمانې ته وګوره او زمونږ دې پښتنو ته وګوره لرې مه ځه چا د زنانۍ څه ورکوله اوس هم ډېر نه ورکوي هغه رب واضح اعلان وکړو وایي څنګه چې د نارینه برخه ده نو د زنانه هم برخه شتي بیا بله مسله ده چې څومره ده څومره نه ده خو برخه یې شتي دا زمونږ شریعت دی نو ته چې دا چغې وایي چې زه د زنانو حقوق غواړم نو دا خو واوره که نه تا چې د زنانو دپاره دا مسله اوچته کړې ده چې میراث کې دوی ته حق میلاو شي نه اوس هم د کافرانو په ملکونو کې زنانو ته د هغوی برخه په مال کې دا نه میلاویږي هسې براینه هم چغه ده چې موږ زنانو له حقوق ورکوو بیا دې له راځم چې دوی کوم حقوق غواړي خو هسې تاسو ته د شریعت واضح کوم چې زمونږ شریعت د زنانو څنګه خیال ساتلی دی دویمه دې له راشي زمونږ شریعت زنانه له اجازت ورکړی دی چې دا د تجارت وکړي دا د مال وګټي شریعت په حدودو کې دننه لکه خدیجه رضی الله عنها او بیا د هغې نه به ډېر مثالونه داسې میلاویږي او د اوسه پورې داسې زنانې شتي چې هغوی خپل تجارت کې مال ګټي د کې هېڅ حرج نشته ښه زمونږ شریعت زنانه له اجازت ورکړی دی چې مال ورسره وي نو چې دی لګولی شي د شریعت په حدودو کې دنده چې دی څنګه لګوي دی لګولی شي څوک دې تپوس نشي کولی زمونږ شریعت زنانه له دا حق ورکړی دی ګوره وګوته کېدی چې څو پورې دې هانۍ کړي چې دا لږ زما خوښ دی نو څوک یې نشي مجبوره کولی په واده باندې دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړې چې جنۍ له نکاح کې نو د هغې رضا پکې څه ده د هغې رضا پکې شرط دی لازم دی نور وایي داسې چې حق غواړي حق د زنانو وګوره زمونږ په شریعت کې یو ښځه ده د خاوند سره ژوند نه تېرېږي وګوره وایي ظلم وکړو دا ښځه ولاړه اوس د خاوند په دې قید کې راله وایي نه قید کې نه ده راغلې د خاوند سره یې ګزاره نه کېږي ژوند نه تېرېږي خلع دې وکړي شریعت کې یو مسله شته که نه خلع ځان دې ازاد کړي د خاوند شریعت ګوره دا حق ورکړی دی زنانه له چې تا واده کړه نو دې د دې د خرچې او د کور ذموار ته دا خو د بچیانو ژوند دی د څه ژوند دی بچیان تاسو دلته څه راغلي نو دغه مزدورونه راغلي او ښځې هلته په ارام په کورونو کې ناستې دي او صرف تاسو ته یې میسیج رالیږي او یا هلته په ټلیفون باندې ووایي وایي دومره راولېږي ته بیا کله په یو ځای ورځې او کله په بل ځای ورځې نور حق څه ته وایي اب په ارام ناسته ده ستا کور به وي ستا خرچه به وي ستا کور به وي ستا خرچه به وي دا حق ولې شریعت ورکړی ها شریعت خو د زنانو دومره خیال ساتلی دی وایي دا زنانه څه سامان نه دی چې په بازار کې خرڅېږي چې څوک دې راځي هغه دې ورسره زنا کوي څوک دې راځي هغه دې ورله تصویران وباسي څوک دې راځي هغه دې ښکلوي څوک دې راځي هغه دې ورسره یارانې کوي نه شریعت وایي دا زنانه خو ډېر قدرمن انسان دی دا به په کور کې دننه وي دا به پرده وي دې ته پردی سړی نشي کتی پردی سړی په دې لاس نشي ایښودی دې سره څوک زنا نشي کولی دې سره څوک یارانې نشي کولی دا څوک نشي شپه کولی دا څوک نشي بې عزته کولی سبحان الله وایي حق غواړو حق نور څه ته وایي زمونږ په علاقو کې د مسلمانانو په علاقو کې خو چې زنانه د بازار په منځ کې روانې څوک ورته کتی نشي الله خیال ساتلی او لاړ شي د انګریزانو دې ملکونو ته زنانو څه حال دی سامان دی د خرڅېدو بس هغه ورځو پورې بازار شتي ریټې شتي چې داسې ځواني یارانې دي او دوستانې دي او پیسې دي او عیش او عشرت دی او چې بوډۍ شي بیا ځان له یو سپی وري دا سره ژوند کوي د
نه څوک خیال ساتي او نه څوک دې مخ ته ګوري او نه څوک دې ګونې ته ګوري زمونږ هغه چې بوډۍ شي ښه قدرمنه شي مور ته جوړه شي یو د خپو لاندې جنت شي زمونږ هغه چې لوري نو دومره قدرمنه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تربیت ولو که جنت ته به لاړ شي زمونږ هغه چې خوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تربیت ولو که جنت ته به لاړ شي زمونږ هغه چې ترور شي یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مور په شان ده او زمونږ هغه چې ښځې شي یا الله وایي وعاشروهن بالمعروف په ښه طریقه به ورسره ژوند تېروئ په ښه طریقه به ورسره ژوند تېروئ دا نشته چې ته څه دې زړه کې راځي هغه شان ژوند تېرول زنانه څه څاروی نه دی نه نه الحمدلله شریعت بالکل دا خبره واضح کړې ده چې ښځه خاوند به څنګه ژوند تېروي ټولې خبرې دې دپاره دي چې د دې زنانه د عزت خیال وساتلی شي شریعت خو د هغې دومره خیال ساتلی دی چې دا د زنانه حق دی چې خپل شهوت څه کړي پوره کړي د خپل خاوند نه خو دا مسله یې د ساتئ چې کله یو سړی د خپلې ښځې شهوت نشي پوره کولی نو د ښځې سره حق شتي چې د دې خاوند نه ځان جدا کړي نور حق څه ته یو سړی دی د ښځې حق نشي پوره کولی جنسي رغبت د هغې نشي پوره کولی او دا ښځه وایي چې د سره نه اوسېږم او محکمې ته مسله لاړې شي او قاضي له لاړې شي سره دا حق شته چې واپس شي د خیال ساتلی شریعت ګوره شریعت د زنانه دومره خیال ساتلی دی چې د هغې د بدن مطابق مسلې بیانې کړي بدن یې کمزوره دی نو جهاد پرې نشتي و اسلام زنانو له څه ورکړي دي راشه واوره زنانو له یې څه ورکړي بدن یې کمزوره دی نو جهاد پرې نشتي بدن یې کمزوره دی نو داسې مزدوریانې پرې نشتي لکه دا سړي چې کوي بدن یې کمزوره دی ذهن یې کمزوره دی خفه کېږي زر ستړي کېږي زر غمجنه کېږي زر په جړه کېږي زر بیماریږي زر یو په کور کې یې دننه ناست وي ته له مزدوري کوه که نه وایي موږ چې د زنانو حقوق غواړو دې ته نور څه حق څه ته وایي خو دا حق دی که نه بلکې بعض راپاسې وایي نه زنانو سره ظلم شوی دی ظلم څه ظلم دی یو خبره به راونیسي چې الله ولې نارینهو له حصه د زنانو نه زیاته ورکړې ده ښه دا هم د الله عدل او انصاف دی د ظلم نه یې الله چا سره چېرته ظلم نه کوي دا هم د الله عدل او انصاف دی ځکه چې دا نارینه خرچې ډېرې کوي د ده په ژوند کې مسلې ډېرې دي نو دی حقدار دی چې برخه ورته ډېره میلاو شي ښځه باسي هم د خاوند په ژوند کې کور تېرېږي د خاوند په کور کې ژوند تېرېږي څه دومره ګټه مسله به ته نشته وایي شریعت وایي چې په اسلام کې دی چې ښځه وها داسې نه وي چې ښځه وها چې بس زناورو په شانې وها نه خو هغه سړی په مسله نه دی پوه شوی ته اسلام بدنامې شریعت دا ویلي د ادب دپاره ویې وها خو د هغه وهلو دپاره هم حدود دي حدود دي حدود لکه علما سوي په مسواک کې دا په کپړې دي چې ووهه صرف دې دپاره چې دې ښځې ته پته ولګي چې خاوند څه دی غوسه دی دې دپاره بس دا نه چې دې سرمن واړوه لکه یو عالم خبره کوله وایي ما له مسله راله د ښځې او د خاوند کیس دا و چې ښځه وایي چې د خاوند ما ډېره وایي او په مخه مې وایي بیا هغه وایي چې ښه هلکه وایي ته ولې دا ښځه وایي دا خو الله ویلي چې والی شي نو الله خو ویلي دی خو الله خو داسې نه دی ویلي وایي نه جي زه خو د علماو د قول مطابق او د دین مطابق لیږم په مسواک کې وهم زیاتی نه کوم حدیث کې شیخ بیا غلی شو چې مسواک وایي مسواک خو څوک دومره نه پوهېږي دا ښځې ورته ویې شیخ صاحب ته ته وایي چې دغه مسواک خو راوړه چې موږ یې وینو چې مسواک راوړو یو میټر داسې لښته وایي چې دغه مسواک دی علماو مسواک ذکر کړی دغه مسواک ورته ما نیولی
نه شریعت حدود یې ښودي دي الحمدلله زنانه ته که ادب ښیې د هغې بیا طریقه ده دا نه چې راولګوو چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه خبره مې دې پورې کوله چې هغه کومه خبره ده او کوم حق دی چې شریعت زنانه له نه دی ورکړی داسې ده که نه خو زه درته حقیقت ویم دوی دا څه وایي دوی کوم حق غواړي دوی دا حق غواړي چې دا ښځې د کور نه راوباسي چې د چا سره یارانې کوي دي د چا سره زیناګانې کوي دي هلکان او سړي دې ګډ وډ شي هلکان او جنکۍ دې ګډې وډې شي سړي او ښځې دې ګډ وډ شي هر څه دې ګډ وډي دوی دا غواړي د دې دپاره دا ټول اواز روان دی نو دا مسله نن سبا اهمه مسله ده چې زموږ په شریعت کې دا دي چې زنانه به باپرده ژوند تېروي هغه به باحیا ژوند تېروي هغه به باعزته ژوند تېروي